مرګ موږ له یو وخت راځي دا د امریکا غلامان دا د امریکا جنډالان چې دي دا د امریکا خبره ده دا د اسلام خبره نه ده دا د پښتنو خبره نه ده دا کفار زموږ د نه مني دا چې هر څه په وکړي زموږ د نه مني موږ دا یې پنځه میاشتې کېږي په دې ځای ورته ناست یو زارۍ وخواستې ورته کوو مه کوئ ته یې پښتانه یاست ته یې اسلام یاست ته یې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایاست ولې زموږ فریاد نه اورئ زموږ په کور کې انسانان خوځښت کېږي زموږ چیان ماشومان خوځښت کېږي نه په وسیدو وسره کېږي نه په وچو دغه وسره کېږي په پارسل وسره کېږي نه په غوړۍ وسره کېږي انسانان اریان دي چې موږ څه وکړو زنانې و خدای ته په سجده دي یا اله العالمه موږ څه وکړو موږ په کور کې ناست یو موږ بې حاقه یو موږ بې عزته یو نو زموږ پښتانه چې دي بې عزته دي نو مرګ موږ نه راځي دا قرباني غواړي دا زموږ د وینې تږي دي زموږ وینه غواړي چې وینه پرواز نه کړو چې هر څو زمانه په دې ځای باندې کال ناست یو هم زموږ د وینې وجود زموږ وینه غواړي زموږ قرباني غواړي موږ به قرباني وکړو موږ به د الله د رضا لپاره درېږو یو د بل لارې به ترسره کړو که نن وادېدو په دغه دروازه باندې دا انسانان ولیده کې ورشي دا جالونه او دا دغه یې سره ایسته کړي د دوی به خپله وزله ته ویل چې دا ویل چې د دې مسلمانانو جذبه راپورته شوې ده نو دا جذبه به موږ راپورته کوو که میاشتې بعد هم به یې راپورته کوو که هفته بعد هم به یې راپورته کوو موږ تاسو سره داسې چاره نه لرو چې خلاص یې نه کړو دا دروازه زموږ ستی د روزۍ دروازه یې تړلې ده زموږ ستی د رزق دروازه یې تړلې ده زموږ ستی مطالبه جایز ده هېڅ واجب نه قانون دی نه دی پر قانون را سره کښېني دی پر حق را سره کښېني که موږ ناجایز کړي دي و موږ ته دي په دغه ځای دي په موږ ضربه کړي ټانګان دي راباندې کېږي مشینان دي راته ونیسي ګولۍ دي راته ونیسي که موږ پر حق یو نو زموږ په حق مطالبه دي راحل کړي ژر په ژره دي راشي مسلمانان ستوي دي اخر به مجبوره شي و دا خپل دغه ته به ملا تړي د دین لکه بله وچه ډبرې ایستلې موږ وارو ځوانان مې راګرځوله لمن یې راته نیولې ور مه کوئ غوث الله ورغلي پر هغه ځای باندې ورته کښېناستې دا خپله وینه تېر سولو دا انسانان خپله وینه تېر سولو دا خپله صدقه یې ورکوله نو موږ مه مجبوره کوئ موږ درته وایو چې د امریکا خبره پرېږدئ امریکا دښمن دی کفر دښمن دی دښمن نه دوست کېږي دا موږ ته کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي په دا کلمه به په دا کلمه باندې موږ ته عمل کوو د دا کلمه لاندې به ژوند کوو الله دې مې د خپلې خدایي په لوی سره وساتي الله مې د خپل نبي په لوی سره وساتي الله دې و موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې موږ نیک اعمال وکړو موږ ته به یو اتفاق کېږو موږ ته به یو اتحاد کېږو واخر دعوانا الحمدلله